السلام علیکم. زما د چینل ګرانو کتونکو او اوریدونکو، فلمي ستوري په دې لړ کې مونږ تاسو ته د پښتو فلمونو د اداکارانو، هدایتکارانو، فلم سازانو وغیره پاکله معلومات درکو. په دې باب لما یو کتاب هم لیکلی دی، پښتو فلمونه تاریخ، تحقیق او تنقید، چې ډیرو چینلو والا زما د کتاب نه د فلم پاکله د اداکارانو پاکله معلومات تاسو ته وړاندې کوي، ولې یو هم وسره خدای شته که دا ووایي چې حواله ورکړي چې دا ما د پلاني کتاب نه دا معلومات اخیستي دي. حالان کې دا ضروري ده. ته چې دومره لوی داستان بیانې، نو دا تا د چا نه اورېدلي دي، چاته دې ویلي دي، چا درته ویلي دي، نو دا حواله ضروري. بهرحال زه د کتاب لیکلو نه وړاندې په دې ټولو اداکارانو وغیره او نور متعلقه کسانو پسې لیپلې ګرځېدلم. په لکاو روپۍ مې لګولي دي چې کم ژوندي ورسره مې مرکې کړي دي او چې کم په دې دنیا کې نشته، د هغوی د خپلوانو، بچو، ورونو سره مې ملاقاتونه کړي دي. خو ډېر خلک تیاره نوړی غواړي او ډېر ورکې د بل د خولې نه هم نوړی شو کوي، ولې چې کم خلک دغه پروګرامونه ګوري اوري، نو هغوی په حقیقت باندې خبر دي. بهرحال راځو نننۍ سلسلې پلو. نو نن به د سره د فلمي ستوري رب نواز پاکله معلومات شریکو. ملګرو، د بنو سیمه هم د ادب او فنون لطیفه په لحاظ باندې ډیره خیرازه ده. دلته خبره د فلم ده، نو بنو ډیر هنرمند فلمي نړۍ ته ورکړي دي، لکه لال محمد چې فلمي نوم یې امانو، عبدالسلام چې په فلم کې همایون قریشي، حرم شهزاد چې خپل نوم یې حبیبو، احسان فلم کې د ویلن رول کړو، نادره ممتاز او دغه شان نور ډیر. ولې نن موږ سره خبره کوو د رب نواز. رب نواز د بدر منیر نعمت سرحدي د عمر سړی و، که دغه کال 2 کشر و، نو وبه تعلق یې د بنو د یوې ښې کورنۍ سره و. د امان سره د کلولۍ نه علاوه دوستي هم وه. کله چې لال محمد امان فلم ته راغی، نو د رب نواز هم فلم کې کار کولو سره مینه پیدا شوه. اول د امان سره د سټوډیوګانو سیل دپاره لاهور ته لاړ، ولې بیا هم په لاهور کې دیره شو، په شکل و صورت باندې ښایسته و، ورسره تعلیم یافته هم و، نو ډېر زر پې قسمت مهربانه شو او په دره خیبر فلم کې ورته د دویم یعنې سیکنډ هیرو کردار ملو شو چې جبینا خان ورسره هیروین وه. د دره خیبر د کامیابۍ نه پس رب نواز ته څو فلمونو کې کردار ترلاسه شو، لکه د ګودرغاړه، شینو، تربور، هیبت خان، نعیم شاه او داسې نور. تربور فلم کې ورسره یاسمین خان هیروین وه. د دغه فلمونو نه سربیره رب نواز په نورو ډیرو بایسکوپونو کې هم کار وکړو. ولې د یوسف خان شیربانو چې د پښتو وړومبی فلم کتونکو د بدر منیر نه بغیر بل څوک د هیرو په توګه چرته قبلولو. دلته ما ته یو خبره یاد شوه چې هغه فلم سټار امان په خپل کتاب کې لیکلي ده. دی چونکې د یوې علاقې دي، هغه په خپل کتاب کې لیکي. رب نواز ماله راغی او راته وی چې مونږ پښتو فلم جوړو، نوم یې دی یوسف خان شیربانو. مونږ 3 پارټنریان یو، یعنې 3 شریکوال یو. امیر سرحدي چې په بنو کې د کراکرۍ غټ کاروبارو، بل ګلزار احمد چې د هغه په بنو کې دکانو. د یوسف خان شیربانو دپاره سندرې هم په لاهور کې ریکارډ کړي وي. الته کراچۍ کې هم په دغه نوم باندې عزیز تبسم فلم جوړولو. بهرحال د یوسف خان شیربانو نه لاس په سر شو او بیا کله خزان کله بهار فلم جوړ کو. دغه دوران کې د رب نواز پارټنرشپ د امیر سرحدي او گلزار احمد سره ختم شو، ځکه چې امیر سرحدي وایي چې خبره کوله رب نواز زمونږ شریکوال وو، ولې چې کله ورته مونږ ووي چې د فلم د سندرو مرحله سر ته ورسېده، نو ته خپله حصه پیسې راکړه. ولې رب نواز به هیلې بانې کولې. بیا چې کله خزان کله بهار جوړولی شو، نو هم دی رب نواز ته ووي چې اول به 3 واړه د فلم جوړولو دپاره بینک کې پیسې جمع کوو، د هغې نه پس به په فلم کار شروع کوو. رب نواز د هغې نه مرسته شو او دغه شان امیر سرحدي او گلزار احمد ځان له شریکوال پاتې شو. امان صاحب وایي چې ما ته ووي چې 3م پارټنر را سره تشه، ولې ما دغه پیشکش قبول نکو. بهرحال رب نواز فلمي دنیا ته داخل شوی
او 4 فلمونه د فلم ساز په توګه باندې هم جوړ کړل. څنګه چې ما مخکې وی چې د بدر منیر نه بغیر بل څوک د هیرو په توګه چا نه قبلولو، دا خو چې کله آصف خان او بیداربخت فلمی دنیا ته راغله نو هغه د کتونکو په زړونو کې ځان له ځای پیدا کو. خبره وه د رب نواز نگینه خانم یو سندرغاړي وه، ولې د سندرو نه سربیره په فلم کې بیکارم کولو. په دغه دوران کې رب نواز د نگینه خانم سره واده وکړو. هر څوک نگینه خانم د دینه وړاندې هم یو سړي سره واده کړی چې په قام اپریدیو او داغه نه یو زوی هم د دغه زوی 2 زامن په لاهور کې چې کله واقع شو د نگینه خانم په کور باندې حمله شو نو د اکرام 2 زامن هم په هغه کې وجل شي. بیا دغه اکرام 2 زامن څنګه چې ما ذکر وکړو نگینه خانم سره وجل شو نو رب نواز لا د نگینه خانم نه خدای پاک 2 زامن ورکل چې د یو نامه علي او د بل نواز ده. علي بهر ملک لاړ او نواز هم په لاهور کې اوسېږي. په ځینې پنجابي فلمونو کې کار هم کړی دی، ولې نن سبا چې په فلم انډسټری باندې زوال راغلی دی نو نواز هم د پراپرټۍ وغیره کاروبار کوي. د نگینه خانم کردار ته ګوته نیولې شوه او اوس هم ډېر معذرت سره دا خبره کوم چې فلمي نړۍ د ځینې خلکو د کردار په وجه خلک بیا ټولو ته په ښه نظر باندې نه ګوري، حالانکه فلم کې هم ډېر ښه خلک شته چې هغوی په ذاتي ژوند کې ډېر د خو اخلاقو خاوندان وي. ولې دې ځینو خلکو فلم انډسټري هم وشرموله، پښتانه په دنیا کې بدنام کړل او پښتو هم وشرموله. د رب نواز کورنۍ د دغه ښځې نگینه خانم د لاسه بدنامه شوه. رب نواز د فلم نه لاس په سر شو، هغه پښتون و، هغه دغه څه نشو برداشت کولی، خو مجبوري وه چې بچیم خدای پاک ورکړي. هغه بلډ پریشر او نورو ناروغو ونیو او دا چې د تور زیړي پرن باندې هم اخته شو چې د ځیګر کینسر شو، یا د روپو بارانو او یا په داسې وخت راغی چې د علاج پامتدار او اخر دا چې په کال 1998 کې وفات شو او هم په لاهور کې په ابدي خوب باندې وده شو. دا به د فلم سٹار رب نواز د ژوند او فن قصه لیک او راوی محمد اسلم، ایڈیٹنگ اسامہ اسلم، پیشکش حاجی اسلم آفیشل. تمه لرمه چې زما دا خواري به تاسو قبلوئ. هغه ملګري چې فلم نه خوښوي، فلمي اداکاران نه خوښوي، هغوی نه د اول نه معذرت غواړم چې که تاسو دغه څیزونه نه خوښوئ نو زه دا نه وایم چې مې ګورئ، خو چې کله کمنټ کوئ نو لږه مهرباني کوئ چې د چا په حق لوم سپک کمنټ سپکې خبرې په دې باندې بنده په خپله سپک کاري. یو بله یادګیري نه، ډېرو ملګرو په خپلو چینلو د ریډیو پاکستان ډرامې، د ریډیو پاکستان انټرویوګانې، د فنکارانو د ریډیو پاکستان سندرې غزلې ورکړي دي. اوس ریډیو پاکستان خپل ویب سایټ کولو کو، په یوټیوب کې د ریډیو پاکستان چینل دی، نو ریډیو پاکستان www یوټیوب ریډیو پاکستان پیښور آفیشل، په دې باندې به تاسو ته د ریډیو ټولې سندرې، ټولې ډرامې، ټول پروګرامونه ملاویږي. هغه ملګري چې د ریډیو نغمې ورکړي دي، د ریډیو سندرې ورکړي دي، د ریډیو ډرامې ورکړي دي، یا انټرویوګانې د فنکارانو ورکړي دي، هغوی ته خواست چې زر تر زره دغه د خپلو چینلو نه ډیلیټ کړي. ګینې نو ریډیو پاکستان دا حق لري چې د هغوی خلاف بیا کاروی وکړي. ولې چې په دې باندې د ریډیو پاکستان په لکاو سرمایه او روپۍ خرج شوي دي، نو نه ښایي چې پردیسي زموږ راواخلو په خپل چینل باندې دی ورکو. دغه یو خواستو چې ما ملګرو ته وکړو. تمه لرم چې زما په دې خبره به څوک خفه کېږي نه. نو تر بلې خپرونې د لوی الله په امان.